الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة معلم الهدى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وعلى آله وصحبه الدعاة الحق وحماة الإسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمای خیلی ها محترم، چیزی که بسیار با واقعیت نزدیک است، دنیا میدانند، دنیا به این اعتراف کردند، کشور پرخون و اشک افغانستان، کشور زخمی افغانستان، کشوری که خانه آبادی وجود ندارد، قلبی بی زخمی وجود ندارد، بدنی بی زخمی وجود ندارد، ملتی که عالمش جز زندان جایی ندارد، ملتی که طالبش جز شهادت سرنوشتی ندارد، ملتی که پروفسور و شعرایش جز بندخانه جولانگاهی ندارد، ملتی که آواز حقش جز خفه شدن در محراق حلقومش دیگر جایگاهی ندارد. همچون ملتی در برابر استعماری که خود را سوپر پاور دنیا می‌داند، آن که حرف اول دنیا را می‌زند، از بزرگترین فوج مادرن دنیا برخوردار است، از ایتم بم انسان کش و جهان کش برخوردار است، از پول و اقتصاد بزرگ دنیا برخوردار است، در برابرشان قرار می‌گیرد. دیگر در برابر این امارت اسلامیه که جز حمایت خدا، نصرت الله، دعای ملت مسلمان و قیادت سالم و درست چیزی دیگری نیست. شما بیاد دارین بیانیه مرحوم آل قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله تعالی رحمتا واسعه در زمان شروع تجاوز ننگین استعمار بر یک ملت ضعیف که جنابشان گفتند، و در آن وقت به تمام مطبوعات زمزمه شد. ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله گفت ما خوب آمریکا رفته نمیتونیم، بان که اونها بیایند به در و دروازه ما نزدیک شوند تا دست پرجوش جهاد ما به گریبان یهود برسد و ما برای یهود یک بار بفهمانیم که فقر ما، بیچارگی ما، درماندگی ما، بخرابی وطن ما هیچ وقت جذبه جهاد ما را از ما نگرفته و ما برای شما در این وطن جهاد پرور سبق خواهد دادیم که تجاوز یعنی چی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، امارت اسلامی افغانستان. ما داشتیم مردمی را که اونها استقبال کردن تجاوز آمریکا را. در ماه رمضان اونها از آمریکا خواستند که بمباردمان را سر این ملت شدید بسازند، ولی خبر نبودند آنانی که از صهیب و بلال و سلمان اطاعت میکنند، آنانی که در محراب رسول الله درس یافتند، آنانی که در صفه اصحاب صفه وظیفه خوردند، آنانی که برای خدا شهادت را طوری دوست دارند که اونها زندگی خود را دوست دارند، در برابر هیچ بمی، هیچ استعماری، هیچ تجاوزی سرخم نمی کنند. در جنگ احد اصحاب کرام آواز بلند کردند نحن نحب الموت کما تحبون الحیاه. ای مشرکین، ای آنانی که مقابل پیغمبر استاد شده اید، قسم است به خدا ما آنچنان شهادت را دوست داریم مثل که شما زندگی را دوست دارید. ما دیدیم که پیروان جناب محمد رسول الله بمها را به سینه ها بستند. کاروان بزرگ استشهادی امارت اسلامی، جوانان 18 ساله و 20 ساله که از درس قرآن برخواستند، با بدن عزیز خود بم بسته کردند، با بارود در قلب دشمن در آمدند، یوغ پوز بزرگ استعمار را توسط توته شدن اعضای بدن خود شکستند. اینا پیروان محمد رسول الله بودند. ساده تیر نشویم پیمان دوحه شد. نه، قسم به خداست که اگر ما در میزی میشینیم
خون شهدای عزیز امارت اسلامی پیش روی ما همچون نقش کالحجر باید باشد. یکی نیست، دوی نیست، خبیب نیست، خبابی نیست، به هزارها فرزندان عزیز کشور به بدن خود بم بسته کردند، جان عزیز خود در راه خدا قربان کردند، در قلب دشمن در آمدند و برای دشمنان خدا مطابق قیادت سالم امارت اسلامی فهماندند که اسلام کامیاب است و چیزی دیگری نیست. پس چیزی که من در همین 3 چیز یادآوری میکردم: قربانی ملت عزیز ما، قربانی طلبای عزیز ما، قربانی مجاهدین ما، قربانی سنگرداران عزیز ما، کاروانهای استشهادی ما. دوم، تمام کمیسیون‌های امارت اسلامی افغانستان، علل خصوص کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان، در شرایطی که مطبوعات دنیا بر این کمیسیون و این امارت اسلامی طوری بسته بود که من شاهد صحنه بودم، صفحه را باز میکردن 30 روز چرخش میکرد بند میشد، صفحه دیگری را باز میکردن 30 روز چرخش میکرد و بند میشد. آواز جهاد، آواز ملت ما در حلقوم خفه شده بود. قسم به خداست که فرهنگیان عزیز ما مثل برادران استشهادی ما در سنگر فرهنگی ایستاد شدند، مقالات نوشتند، مجلات را برابر کردند، قیادت امور فرهنگی امارت اسلامی را به دست گرفتند و مردانوار علیه تمام حنجرهای پوچ ظالم استعمار کمیسیون فرهنگی ایستاد شدند. چه کسانی بودند که در این راه مردانوار دستگیر شدند؟ استاد یاسر شهید. چه برادران ما در تحت شعاع فرهنگ امارت اسلامی کنج و کنار زندان را سپری کردند. یک روز مجلس یک جا، یک روز دیگر جا، دیگر روز دیگر جا، دفتری وجود نداره، ولی برادران عزیز ما از این مرز و بوم، از این خون سیلاب شده جوانان امارت اسلامی مردانوار دفاع کردند، مردانوار استاد شدند و امروز مردانوار برایشان پیروزیشان مبارک بگوید. سوم، برادران عزیز، قیادت سالم امارت اسلامی افغانستان، آن قایدی که اگر استشهادی به سنگر میفرستد خود توسط درون خودش توته می شود، آن قایدی که استشهادی به سنگرهای جهاد میفرستد فرزانه‌اش در راه خدا به امر و اجازه خودش استشهادی میکند. قیادت سالم امارت اسلامی افغانستان دشمن را به پا به زانو در آورد. دشمن به این باورمند شدند که معامله صورت نمیگیرد. برآمد کسایی که از صف ما به صف دشمن قرار گرفت. برآمد مردمی که با پول فریب خوردند، با قدرت فریب خوردند، صف درست اسلام را ترک کردند، زبونانه ذلیلانه در پهلوی دشمن قرار گرفتند، مورد استفاده دشمن شدند، زیر قیادت آمریکا برآمدند و نام طالب سر دادند. اما الحمدلله العزیز، قیادت بزرگ امارت اسلامی افغانستان، شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان، سیاسیون امارت اسلامی افغانستان تمام قیادت‌های بزرگ استعمار را شکست دادند. پیمان دوحه شکست استعمار در زانوی قیادت امارت اسلامی، پیمان دوحه شکست تمام افواج مستکبر یهود در زانوی مجاهدین غیرتمند امارت اسلامی افغانستان، پیمان دوحه شکست مطبوعات و فرهنگ‌های یهود و نصارا به زانوی شعرا و فرهنگیان امارت اسلامی دیگر معنایی ندارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال الله تبارك وتعالى:
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قدرمنو ملمنو مجاهد قلموالو شاعرانو او د سیمینار محترمو ګډونوالو، انسانان په خپل منځ کې د جګړو د پای ته رسولو او د شخړو د هواري لپاره له پخوا راهیسې تړونونه او هوکړې لاسلیک کوي. تړون له تش کاغذ څخه عبارت نه دی چې هر وخت د چا زړه شي وایي سیري، بلکې دا د ذیدخله جهتونو له لوري یوه ژمنه وي چې پوره کول یې او ورباندې وفا کول لازم دي. په افغانستان د تحمیل شوې 20 کلنې جګړې د پای ته رسولو په موخه د 1398 هجري لمریز کال د حد په 10 نیټه د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستو تړون د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. په دې تړون کې د نورو جهاتونو په څیر اسلامي امارت ته هم یو لړ مسؤلیتونه راجع وو چې اسلامي امارت ورته کلک ژمن پاتې شو. لاندې مقاله کې د دوحې تړون ته د اسلامي امارت یو کلنې ژمنتیا ته زغلنده کتنه شوې. اسلامي امارت د لوړو اهدافو لپاره مبارزه کوي. د هیواد ازادي او پکې د اسلامي نظام قیام هغه سپېڅلي او لوړ مقاصد دي چې د خصیصي وسیلې په مټې د لاسته راوړلو اجازه اسلامي شریعت نه ورکوي. اسلام د عهدونو او هوکړه په ساتنه ټینګار کړی او تړونونو باندې وفا کولو ته مسلمانان هڅولي دي. الله پاک د هغو خلکو ستاینه کړي چې په خپلو عهدونو باندې وفا کوونکي دي. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. د فقهاو په ان چې کله مسلمانان له کفارو سره تړون وکړي په ټولو مسلمانانو یې تر هغه وخته پاسداري لازمه ده چې کفارو تړون نقض کړی نه وي. د اسلام د سپېڅلي دین د لارښوونو په اساس اسلامي امارت د دوحې په تړون باندې وفا کول خپل شرعي مسؤلیت ګڼي او په دې برخه کې لاندینی اقدامات ترسره کړي. اول، بین الافغاني مذاکرات. د دوحې د موافقتنامې په اساس د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د تضمینونو او د مهالویش تر اعلان وروسته د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت درلود چې له افغان جهتونو سره د 1398 هجري شمسي کال د حد په 20 نیټه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. اسلامي امارت د دوحې تړون سمدستي وروسته د قوي مذاکراتي ټیم په اعلانولو سره له خپل اړخ څخه بین الافغاني ډیالوګ ته بشپړ چمتوالی څرګند کړ. د کابل ادارې د مرکچي پلاوي په جوړولو کې له بېساري ځنډ څخه لاس واخیست او په بې موجبه ټیل مټول یې د سولې پروسې دغه 10 ورځنی مزل 2 میاشتو ته وغځاوه. دوهم، د بندیانو په خلاصون کې د اسلامي امارت سبقت. د دوحې د تړون په اساس 10 ورځې وروسته د مارچ تر 10 نیټې باید د اسلامي امارت 15,000 زندانیان او د بلې غاړې 1000 تنه بندیان خوشي شي او متصلاً به ورپسې بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي. په دې برخه کې هم اسلامي امارت سبقت وکړ او د مقابل جهت د زړه نازړوالي سره سره د امیر المؤمنین د شفقت له مخې او د ښه نیت ښودلو په منظور د لوی اختر تر ورځې پورې د کابل ادارې پاته بندیان هم خلاص کړل او په دې سره د 1000 تنو بندیانو خلاصون له خپل لوري بشپړ کړ. په داسې حال چې د بلې غاړې له لوري په یوه او بله پلمه د اسلامي امارت د بندیانو خلاصون 6 میاشتې وځنډول شو چې په تعقیب یې بین الافغاني مذاکرات هم وځنډېدل. دریم، له افغانستان څخه متحده ایالات او متحدینو ته یې ګواښ نه پېښول. اسلامي امارت په تړون کې ژمنه کړې وه چې افغانستان کې به داسې ډلو یا کسانو ته ځای نه ورکوي چې امریکا او د هغوی متحدینو ته ګواښ پېښوي. اسلامي امارت په خپله دغه ژمنه مکمل وفا وکړه. هغه د تړون 1 کال پوره شو خو د افغانستان له خاورې څخه امریکا او متحدانو ته هیڅ ګواښ نه دی پېښ شوی. اسلامي امارت لکه څرنګه چې په تړون کې ژمنه کړې ده نه یې پخوا چاته اجازه ورکړې چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر وکاروي او نه به یې په راتلونکي کې ورکړي. همدغه راز په تړون کې د کړې ژمنې پر اساس اسلامي امارت خپلو مسؤلینو او مجاهدینو ته لارښوونه وکړه چې هیڅوک نشي کولای په خپل سر بهرنیو وګړو ته په خپلو صفونو کې ځای ورکړي او یا یې له ځان سره پټ وساتي. څلورم، اورکم او د عملیاتو کچه ټیټه ساتل. سره له دې چې اسلامي امارت د دوحې د تړون له مخې د عملیاتو د کچې په ټیټ ساتلو باندې مکلف نه دی او نه له داخلي جهتونو سره تر اوسه داسې کوم توافق ته رسېدلی چې په یو بل بریدونه متوقف یا کم کړي. خصوصي ته د لیوالتیا په خاطر یې د دوحې له تړون وروسته له خپل لوري د عملیاتو کچه ډېره راټیټه کړه.
په سرلني عملیات اعلان او پیل نکړل، دفاعي حالت یې غوره او خپل مجاهدین یې لسترو حملو څخه راوګرځول. موږ شاهدان یو د ټول کال په جریان کې د ولایاتو او ولسوالیو په مراکزو ستر برید نه دی شوی. همداراز په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسکر نه دی وژل شوی. پنځم، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې اسلامي امارت له خپل ژمنې سره سم بین الافغاني مذاکرات پیل کړل او اوربند هم د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا د یوې برخې په توګه منل شوی. شپږم، په مطبوعاتي ډګر کې د متخاصمو جهتونو ترمنځ د تړون له لاسلیک کېدو وروسته داسې ګامونه اخیستل پکار وي چې د باور فضا رامنځته او زړهبداوی له منځه یوسي. اسلامي امارت له خپله اړخه په دې برخه کې هم کامل انعطاف وښود او د امریکایانو او کابل ادارې پر ضد یې په خپل مطبوعاتي اسلوب کې نرمښت راوست. جګړیز ادبیات په سولیزو هغو بدل کړل، خپل لیکوالان او شاعران یې د توندې لهجې له کارولو څخه منع کړل. همدغه راز هغه نظامي جهادي انځوریز اصدارات چې د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون له لوري به پخوا تر مختلفو نومونو لاندې نشر ته سپارل کېدل، د دوحې له تړون وروسته یې سلسله بیخي بنده شوې. موږ په تیر یو کال کې هیڅ داسې نوی فلم مشاهده نه کړ چې جګړیزې صحنې پکې انځور او مجاهدین پکې جګړې ته هڅول شوي وي. د دوحې تړون ته د ژمن پاتې کېدو ترڅنګ اسلامي امارت د سولې پروسې په جریان کې د شویو پرمختګونو په ترڅ کې د مجاهدینو له لوري د ترسره شوو لوزونو هم ټینګه پاسداري وکړه. د بیلګې په توګه ویل کېږي د دوحې تړون په بنسټ راخلاص شویو مجاهدو زندانیانو د خلاصون پر مهال ژمنه کړې وه چې په وسلوالو فعالیتونو کې به ونډه نه اخلي او د جګړې لیکو ته به نه ستنېږي. مجاهد زندانیان په خپلو لوزونو ټینګ ولاړ دي، نه د جګړې لیکو ته ستانه شوي او نه یې په جګړه ییزو فعالیتونو کې ونډه اخیستې. د اسلامي امارت د بندیانو کمیسیون د لارښوونو سره سم په خپله درملنه او د خپل هغه علمي مسیر په تکمیل بوخت دي چې د مظلومانه اثارت له امله ورڅخه نیمګړی پاتې شوی دی. د اسلامي امارت له لوري د دوحې تړون ته د کلکې ژمنتیا سره سره د بېلابېلو اړخونو له لوري په دې وروستیو کې په اسلامي امارت تور پورې شو چې د دوحې تړون یې بشپړ نه دی عملي کړی. دغه پروپاګند ته په مطبوعاتو کې دومره هوا ورکول شوه چې اسلامي امارت یې په غبرګون کې یوه اعلامیه نشر کړه. د دوحې له هوکړې څخه د مقابل جهت د مقررو سرغړونو او تخلفاتو سره سره ورته د اسلامي امارت کلکه ژمنتیا د اصحابو رضی الله عنهم هغه یاد راته کوي چې د رومیانو له غدر وروسته به یې ویل وفاء بغدر خیر من غدر بغدر. په پای کې الله پاک ته لاسونه لپه کوو چې افغان مجاهد ولس د خپلو سرښندنو، اتلولیو او شاهکارې وفا په برکت د سولې له ستر نعمت څخه برخمن وګرځوي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. والصلح خیر. نویسندگان، ادیبان، صاحب نظران، مهمانان گرامی، مجاهدین غیور و اشتراک کنندگان محترم سمینار تحلیلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که امروز به مناسبت یک روز تاریخی نظر خود را به شکل یک مقاله به شما شریک می سازم. خداوند متعال می فرماید و صلح خیر، صلح خیر و سعادت است. حضار محترم، صلح بدون عدالت معنا نمی دهد. عدالت زمین ساز صلح حقیقی و پایدار است و از سوی این صلح و امنیت گسترش دهنده عدالت بوده و تربیت انسانها و سعادت بشر را که هدف انبیای الهی است تحقق می بخشد. ساختار ضد انسانی و ناعادلانه روابط بین الملل را مخل صلح و امنیت جهانی می داند. این ساختار ناعادلانه ساختارهای فرعی ناعادلانه را شامل می گردد که هر کدام با شاخصه های خود تأمین کننده منافع ابرقدرتها و مستکبران و ضایع کننده حقوق مظلومان است. مهمترین هدف انبیای الهی و یکی از اهداف دین مبین اسلام برقراری عدالت و صلح جهانی بوده است. بنابراین مقاله‌ای که نوشته کردم تحت عنوان مانعین صلح و ثبات در کشور کیها اند. پس از آن که پیمان تاریخی دوحه میان امارت اسلامی افغانستان
و امریکا بعد از 11 دور مذاکرات رسمی در دهم خود 1398 هجری شمسی توسط محترم مولا عبدالغنی برادر معاون سیاسی امارت اسلامی و زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده امریکا با حضور داشت وزیران خارجه و نمایندگان بیش از 30 کشور منطقه و جهان و همچنان نماینده های ویژه برخی از کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر به صورت رسمی امضا شد. از یک سو امیدها برای رسیدن به صلح و پایان جنگ در کشور زیاد شد و از طرف دیگر برخلاف توافقنامه تحرکات برای سبوتاژ پروسه صلح از سوی بعضی حلقات و چهره‌های جنگ طلب، خودغرض، جاه طلب و نشسته بر اریکه قدرت در داخل و خارج کشور آغاز گردید و همواره جریان دارد. اینها از هر راه ممکن تلاش می‌ورزند که به پیمان دوحه صدمه وارد کنند و به اشغالگران قناعت بدهند که حضورشان در افغانستان لازمی است و بیرون شدن آنها از این کشور اشتباه بزرگ میباشد. به تعقیب همین تلاش‌های نافرجام یک عده چرخ‌های جنگجو در قلب کابل و بعضی ولایات دیگر انفجارات و ترورها را شدت دادند تا به جهان نشان بدهند که طالبان به توافقنامه دوحه متعهد نیستند، در حالی که امارت اسلامی پیمان دوحه را به طور احسن عملی نموده است و از جانب مقابل هم می‌خواهد که به معاهده پایبند بماند و از افواهات حرکات مغرض و ضد صلح متأثر نشوند. محترمین، هنگامی که گفتگوها بین تیم مذاکراتی امارت اسلامی و جهت آمریکایی جریان داشت و امید برده میشد که در آینده نزدیک توافقنامه صلح امضا شود، در پهلوی دیگر تلاش‌های ناکام مانعین صلح یک نامه رئیس ارگ به بیرون درز کرد که به ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرستاده بود. در آن نامه از رئیس جمهور ترامپ مطالبه شده بود که نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند، یعنی به اشغال خود خاتمه بدهد و ما مصارف خود را کاهش می‌دهیم. یعنی به عوض 18 قسم گوشت به 8 قسم گوشت قناعت میکنیم، لکن ایالات متحده امریکا عساکر خود را بیرون نکنند. پس از افشای نامه مفکر، اراده شوم حلقه حاکم در قبال صلح برای مردم آشکار گردید. نگرانی ها و تشویش های مردم نیز در مورد صلح زیاد شد. واقعا رئیس ارگ و تیم آشتیناپذیرش آهنگ ناخوشایند تخریب پروسه گفتمان صلح را می نوازد و در قبال صلح عملا اقدام به ایجاد موانع و دست به اظهارات ضد و نقیض زده اند. این نمایانگر اعمال زشت و اراده شوم این کتله سخیف در برابر اراده ملت بزرگ و صلح‌های کشور می باشد. علاوه بر این، همه روزه بیانیه‌ها و اظهارات جنگ طلبانه، عقده‌ای و نفرت برانگیز از سوی آن حلقه کوچک ارگ که اصلاً به تقدس صلح هیچ باور و اعتماد ندارند ادامه دارد. اینها می‌خواهند که با حرفهای غیر منطقی خیش اراده افغانها در قبال صلح را تضعیف کنند، اما این چنین نیست. این بار ملت افغان پس از 4 دهه جنگ طولانی فقط به صلح و آشتی باور دارند و بس. ان شاء الله بعد از این اهداف شومی هیچ کس در اینجا عملی نخواهد شد. معاون اول رژیم کابل امرالله صالح که در شوراهای ضد صلح مقام اول را دارد، تمامی سخنان و کنفرانس‌های خبریش پر از حساسیت و جنگ طلبانه می باشد. این چهره جنگ طلب در ادامه حرفهای تخریبی خود می گوید اگر زندانیان طالبان اعدام شوند، کشتارهای هدفمند متوقف می شود. من از این آقا می پرسم که شما بارها لاف زدید که تمام نقاط شهر کابل تحت پوشش دوربیناها و کامراهای مخفی و کشفی قرار دارد. پس چرا پلان طالبان را خنثی نمی کنید؟ چرا عاملین ترورها را مستند به ملت نشان نمی دهید؟ حتی وارثین بعضی مقتولین بارها خواستند که جی پی اس و حافظه کامراهای مخفی چک شود. چرا آماده نیستید؟ چرا قناعتشان را فراهم نمی کنید؟ چرا علما و استادان ترور می شوند که بر علیه رژیم کابل موضع‌گیری می کنند، جنایات و فساد ارگ نشینان را برملا می سازند و صدای صلح و خواهی را بلند می کنند؟
آیا این را عقل سلیم تقاضا می کند که طالبان کسانی را ترور کنند که در قلب دشمن و بر علیه دشمنشان بیانیه می دهند؟ این را هیچ انسان با وجدان نمی پذیرد. بناهن به صراحت تام گفته می توانیم که در عقب این همه قتلهای زنجیره‌ای و مرموز و ترور کادرهای علمی، علمای کرام، استادان پوهنتون‌ها و فعالان صلح حلقه ارگ و به طور خاص امرالله صالح قرار دارد و ملت هم این را می داند. باز به کمال چشم سفیدی نسبت آن را به مجاهدین می کند. همین گونه او با بلند پروازی زیاد، آن هم در اوج غلامی، توافقنامه دوحه را میان آمریکا و امارات اسلامی پر از نقایص می داند و می گوید که توافقنامه دوحه را به 2 برگ توت هم نمی خرد. این در حالی است که بارها از امریکا خواستند که در خروج نیروهایش عجله نکند، ورنه یک زلزله سیاسی رخ می دهد، یعنی رژیم کابل سقوط می کند. اگر شما سخنان آن را بشنوید، برایتان به وضوح معلوم خواهد شد که موصوف اصلا طرفدار صلح نبوده و هیچ یکی از اظهارات و عملکردهایش امیدوار کننده نیست. او می خواهد که به نحوی از آنها پروسه صلح را به مخاطره مواجه و ناکام بسازد، اما این آرمان و هدف شوم آن هیچگاه پورا نخواهد شد. همچنین معاون دوم ارگ سرور دانش چنان گمان میکند که گویا 100% خاک افغانستان را در کنترل دارد و در هر سخنرانیش اخطار به جنگ میدهد، در حالی که در قلب کابل آشکار و مطمئن گشت و گذار کردن نمیتواند و هنگام بیرون شدن در وسط دهها موترهای زیرهدار و شیشه سیاه پنهان می شود. محترمین، همین گونه مشاور امنیت ملی قلعه جنگی یعنی ارگ محب هم هر سخنش خالی از جنگ و شمشیر زدن نیست. در هر سخنرانی با عوض سخنان موثق و مدلل اظهارات بی منطق و اتهامات دور از حقایق می بندد. او در یکی از اظهارات مغرضانه خیش گفت باید ملل متحد بر طالبان تحریمات وضع شده را ادامه دهد و بر آنها فشار وارد شود تا به خواسته های نامشروع ما تن بدهند، مانند این دیگر یاوه‌سرایی ها. علت این همه یاوه‌گویی ها این است که موصوف از لحاظ سن هم خورده است و آن وقت اندک را هم در دامن بادارانش در خارج سپری نموده است. در مورد افغانستان از معلومات درست و تجربه پخته برخوردار نیست، لذا خود برای ستاره فیلمی معلوم می شود. باید بداند که این مستی در افغانستان برای هیچ کس دوامدار نیست. هرگاه محب در مورد کشور و ملت افغان از حقایق و معلومات معتبر آگاه شود، مستی موقتیش دور خواهد شد. اگر اینها میخواهند که با چنین اظهارات غیر موجه پروسه جاری صلح را سبوتاژ کنند و یا میخواهند که آمریکا را از اراده خود یعنی بیرون ساختن اساکرش از افغانستان منصرف بسازند، یا خواهان تداوم اشغال امریکایی باشند و فکر میکنند که آمریکا و متحدینش برای همیشه در افغانستان بماند، غلط کردند. زیرا امریکا و ائتلافیانش نزدیک به 20 سال در اینجا جنگیدند و بهای سنگین جنگ را پرداختند و در مقابل هیچ سودی به دست نیاوردند، لذا دیگر نمیخواهند که جنگ بیش از این به درازا بکشد. آمریکا و متحدینش فقط 2 گزینه دارند و بس. اول اینکه آمریکا و متحدینش پیمان دوحه را نقض نموده و به یک جنگ طولانی و طاقت فرسای دیگر کمر ببندند که این نه به آمریکا مفید تمام خواهد شد و نه هم برای متحدینش، زیرا استراتژی جنگ در افغانستان ناکام است و اگر به جنگ اصرار کنند باز هم مانند سابق ملت مجاهد افغانستان موفق و برنده میدان جنگ خواهند شد ان شاء الله. دوم اینکه آمریکا همراه با متحدینش طبق معاهده دوحه نیروهای خود را از افغانستان بیرون سازند و افغانها را بگذارند که بر رضایت خود یک نظام خالص اسلامی و همه شمول برپا نمایند. این همان آرمان دیرینی است که به خاطر پورا ساختن آن قربانی های فراوان داده شده است. در اخیر یک بار دیگر یادآور می شوم که مانع اصلی فراراه صلح همین رژیم کابل است. باید از مخالفت با پروسه صلح دست بردار شود.
دیگر حلقه حاکم بر ارگ نباید ملت را قربانی اهداف نامشروع خود ساخته و به سخنان بیهوده و تلاش‌های ناکام و تخریبکارانه خود ادامه دهند. من متیقنم که آمریکا و ناتو از این کشور رفتنی هستند و خواهند رفت و ما ذلک علی الله بعزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.